السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د اپلیکیشنانو لپاره یو داسې ښایسته او خوندور لاکر در وښیم. که چیرې دغه لاک تاسو د موبایل اپلیکیشنانو ته ولګوئ نو بیا به یو څوک هم نشي کولی چې تاسو د موبایل اپلیکیشنان خلاص کړي. یعنې ګوره دوستانو، دغه لاک اوس ما ګیلري ته لګولی ده. کله چې زه په ګیلري باندې کلیک وکړم وایي انفارچونیټلی ګیلري هیز سټاپډ، یعنې ګیلري دا رقم ده کله وایرس یې اخیستی وي، یعنې وایرس کرپټه کړې وي، یعنې ستاسو ګیلري کار نه کوي. د هغه رقم که چیرې زه د موبایل کیمره خلاصوم وایي انفارچونیټلی کیمره هیز سټاپډ، یعنې کیمره هم خرابه ده. نو ملګرو، تاسو به دا رقم کوډ ور ولګوئ د خپل موبایل اپلیکیشنانو ته چې بیا یې یو څوک هم نشي خلاصولی. نو ملګرو، دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، د دې لپاره به تر ټولو له مخه تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم که دلته تاسو هر کوډ ورکوئ، تاسو به هغه کوډ ورکړئ او د هغه رقم به تاسو هغه کوډ درې وارې بیا ورکړئ، یعنې دوه وارې به تاسو خپل کوډ ورکړئ. کله چې تاسو خپل کوډ ورکړئ، بیا د هغه رقم دلته دی تاسو څخه فینګر پرنټ غواړي چې تاسو فینګر پرنټ ورکوئ دغه لاک ته کې نه ورکوئ. نو ملګرو، که مې ورکوئ تاسو به په یس باندې کلیک وکړئ او که مې نه ورکوئ نو تاسو به په نو باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو، زه فینګر پرنټ نه ورکوم، زه به نو وومه. کله چې ګورم ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو، دغه رقم زه غواړم چې دغه ته کوډ ولګومه، یعنې هر اپس ته ځان ته کوډ ولګوم چې بیا یو څوک هم نشي کولی چې زما د موبایل اپلیکیشنان خلاص کړي. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو راسئ په دا پلس بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم زه غواړم چې کیمرې ته کوډ ولګوم، نو تاسو به کیمره اون کړئ او دغه رقم بیوټي پلس کیمره شو، دغه به تاسو اون کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو، زه فیسبوک ته کوډ لګوم، تاسو به فیسبوک اون کړئ او دغه رقم ګیلري ته کوډ لګوم، تاسو به ګیلري هم اون کړئ. یعنې تاسو هر شي ته کوډ لګوئ هغه ټول به تاسو اون کړئ او دغه رقم به تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم که چیرې تاسو اوس غواړئ چې دغه ته میسج ورکړئ، یعنې که هلته چې راړول انفارچونیټلی کیمرا هیز بلاکډ او دغه رقم انفارچونیټلی ګیلري هیز بلاکډ، نو دغه رقم تاسو به راسئ ملګرو، دغه اپشنان به دلته ټول تاسو اون کړئ. کله چې ګورم ملګرو دغه اپشنان تاسو اون کړئ، دغه رقم ډو ناټ شو نیکسټ دغه به تاسو اوکې کړئ. نو دغه به ټول تاسو اون کړئ او دغه رقم تاسو راسئ په دا پیک بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه نوټیفیکیشن به هم دلته تاسو اوکې کړئ. نو کله چې ګورم دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ، دغه رقم که بیا تاسو هلته خپل کوډ خلاصوئ، هلته به تاسو ته د هغې ایرر ورکوي. نو ګوره دوستانو، زه اوس بېرته له دې څخه وځم، فیسبوک خلاصوم. کله چې ګوره دوستانو زه فیسبوک خلاصوم، ما ته هغه ایرر ورکوي، وایي انفارچونیټلی فیسبوک هیز سټاپډ. نو فیسبوک کار نه کوي کله دغه اپلیکیشن چې یعنې وایرس کرپټه کړې وي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې اوس دغه خلاص کړئ، دغه به تاسو څنګه خلاصوئ؟ د دې لپاره به ملګرو تاسو بیرته په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دوستانو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو دغه اوکې باندې به تاسو تر ډېرو باندې کلیک ونیسئ، یعنې تاسو به 3-4 سکین ته په دې باندې کلیک ونیسئ، بیا به دوی تاسو ته کوډ درکړي. نو اوس تاسو هر کوډ ورکړی ولو، تاسو به هغه کوډ ورکړئ او تاسو ته به فیسبوک خلاص شي. نو ملګرو، په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د موبایل اپلیکیشنانو ته دا رقم ته پټ کوډ ولګوئ چې بیا یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د موبایل کوډ خلاص کړي. نو ملګرو، که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.